علي وزیر تر زوی باندې چا او ولې برید وکړ، اوس یې حالات څنګه دی، د دې ټولو حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ. وسلوالو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی او د علي وزیر د تر زوی سردار عارف وزیر د خپل کور مخې ته په ډزو ویشتلی او روغتي یې ساور کړې ده. نوموړی د جنوبي وزیرستان واڼه اوسیدونکی او د حمل د میاشتې په 10مه پاکستاني پوځ په دې جرم نیولی و چې افغانستان ته د ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره تللی و او هلته یې د پاکستان پر ضد څرګندونې کړې وې، خو له څو ورځو زندان تېرولو وروسته بیرته راخوشي شو. نوموړی د پی ټي ایم د راپورته کېدو په لومړنیو ورځو کې هم د پاکستان پوځ لخوا نیول شوی و او 14 میاشتې په زندان کې تېرې کړې وې. د پی ټي ایم فعالانو ته وویل چې عارف وزیر د پاکستاني ریاست د خو طالبانو لخوا په واڼه بازار کې له دکان څخه کور ته پر لاره له بینجو موټرو څخه ډزې کړې دي. بلخوا علي وزیر ته په یو واتس اپ پیغام کې تایید کړې ده چې عارف وزیر ساور کړې ده. د عارف وزیر د کورنۍ 11 غړي تر دې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا روزل شویو ترهګرو وژلي دي. معلومه نه ده چې پی ټي ایم به په دغو کورنایي حالاتو کې د عارف وزیر د مرګ په اړه له پاکستاني پوځ سره څه حساب کوي او کنه. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که د علي وزیر د تر زوی عارف وزیر په اړه کوم نظر لري او یا هم د پاکستان د پوځ په اړه کوم نظر لري، کومنټ ستاسو په خدمت کې دی. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ. په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.